ګرانو کتونکو او مینوالو السلام علیکم. پام مو راګرځوم د نن ورځې تازه مهم او وروستیو خبرونو ته. ولسمشر اشرف غني وایي که دا ځل وټاکل شوم له طالبانو سره مستقیمې خبرې کوم. ولسمشر محمد اشرف غني د جاپان په پلازمینه توکیو کې له جاپاني خپرونې نیکي آسیان ریوو سره مرکه کړې ده او هلته یې ویلي دي چې که دا ځل ولسمشر وټاکل شوم په یوه اونۍ کې دننه له طالبانو سره مستقیمې خبرې غواړم. ښاغلي غني دا هم ویلي چې د سولې کلي د پاکستان په لاس کې ده او هغه هیواد باید د سولې په خبرو کې رغونکی او ملاتړی وي. ولسمشر زیاته کړې چې طالبان کیدای شي په هیواد کې د اوسني قانون په شتون کې په یوه سیاسي ګوند بدل او فعالیت پیل کړي. پاکستان په مسکو کې د افغانستان په اړه مشوراتي غونډه کې ګډون کوي. د پاکستان ډیلی ټایمز ورځپاڼې راپورونه خپاره کړي دي چې پاکستاني چارواکو مسکو ته روان سو د افغانستان په اړه جوړیدونکي د اړخیزه مشوراتي غونډه کې ګډون وکړي. چین، روسیې او امریکا به د اکتوبر په 15 نیټه د سولې خبرې بیا پیل په اړه بحث وکړي. بیجینګ یعنی چین په پام کې لري چې د یو بین الافغاني کنفرانس کوربتوب هم وکړي. جاسټین ټروډو د دویم ځل لپاره د کاناډا لومړی وزیر وټاکل شو. د کاناډا لومړی وزیر جاسټین ټروډو د دویم ځل لپاره د دې هیواد په پرونیو ټاکنو کې بریالیتوب خپل کړی دی. نوموړی د ډیرو رایو په اخیستلو سره یو ځل بیا د کاناډا لومړی وزیر انتخاب شوی دی. وروستی خبر هم د سپورټ له نړۍ څخه افغان کرکټ بورډ کې د لوبغاړو او چارواکو ترمنځ شخړه شوې ده. د افغانستان په کرکټ بورډ کې د لوبغاړو او د بورډ د چارواکو ترمنځ شخړه شوې ده. په دغه شخړه کې د کرکټ بورډ له سی او لطف الله ستانګزي سره د ټیم کپټان راشد خان، حشمت الله شهیدي، نجیب زدران او ځینو نورو لوبغاړو ګډون هم درلود. د کرکټ بورډ یو چارواکي خبریال .com ته وویل چې اوسنی کپتان راشد خان پخوانی کپتان ګلبدین نائب هم د دغې شخړې لور ته راکش کړی دی. دا شخړه د نړیوال جام لپاره د لوبو لپاره په پیسو باندې شوې ده چې کرکټ بورډ ورته د پیسو ورکولو انکار کړی دی. ګرانو کتونکو ډیره مننه چې ویډیو مو راسره تر پایه پورې وکتله. کومه ویډیو خوښه شوې وي در سره لایک کړئ او نورو دوستانو سره یې هم شریک کړئ. مننه.